ښه ویډیو رانه اوږده شوه کیسه د ژوند وه چې دغه ژوند د خوشحالیو د خوندونو د بریاو د دې یو مجموعه ده نو بخښنه غواړم چې زه په لارې یم چې یو ځل دې لویې لارې ته وځم نو په دې کې داسې خوندونه دي اوس موږ نه لارې غلطې شوي دي که ژوند دا خو سمه ده چې خواړه ولرې سکاک ولرې کالي ولرې سرپناه ولرې یو شی یو سورلی دا غالاکې په اندازه باندې ژوند دی که یو سړی ډېر څه ولري ډېرې پیسې ولري خو دی غل وي دی خاین وي دی منافق وي په دې منافق کې هر څه راځي دا غل وایي چې زه غل نه یم خو غل وي منافق شو غاصب وایي زه غاصب نه یم خو وایي زه غاصب نه یم منافق شو یعنې منافق دا چې وایي څه او کوي څه نو یو سړی ډېر څه لري ډېر مال او دولت لري ډېر سره او سپین لري خو دی غل وي دی منافق وي دی غاصب وي دی قاتل وي دی حرامخور وي دا سړی نه به په خوراک پوهېږي او نه به په ژوند پوهېږي په خوب به نه پوهېږي په خندا به نه پوهېږي تل به دی ماغزه به یو رقم غل وي په غره کې نه ځېږي که غل په غره کې نه ځېږي نو دی به تل په ډار کې وي نو دې ته ژوند نه وایي ښه دا خو دلته ژوند شو خندا یې نشته دی چا سره کېناستی نشته دی چا سره مرسته نشته دی چې چا سره مخ شي څوک ترې مخ اړوي او که نه د مطلب سلام ورسره کوي خوب یې نشته دی خندا یې نشته دی خوراک په نه لګي که وایي خوري ګېډې پړسېدلې وي او داسې نور دا خو یې د دې دا چې مازې سا پکې ده ژوندی دی ژوند نه لري خو چې مړ شي بیا نو بیا چې څنګه هلته هغه نعمتونه اصلي دي او دلته نقلي دي دلته دغسې دا خفګانونه دا غمونه دغه خواشینۍ دا هم نقلي دي هلته بیا اصلي دي بیا نو قبر ته لاړ مارونه دي او مولیان داسې وایي چې داسې لړمانان دي واړه وي کې غټ وي هغوی خو ډېر غټ وایي غټ یې څه کړو همدا واړه هم ډېر خطرناک دي دا واړه ماران دا واړه کربوڼي دا واړه لړمانان چې درنه راتاوي دا وړي هم بسې ته دې موچۍ ته مونږ نه شو ټینګېدی دی که دا وړي هم وي بس دی ښه درز و غب هغه انکیر منکیر خو یې پرېږده چې هغه ته شرمنده شي چې نوم د احمد و محمود وي او چې هلته لاړ شي په څه خبر نه وي ژوند خو تا د شیطانانو تېر کړی وي ژوند خو تا د انبیاو د صحاباو د مسلمانانو نه وي تېر کړی چې حرام ده نه وي خوړلي درواغ ده نه وي ویلي په هېڅ دمه سره نه وي کړي د پاسه ټګ وي ورلاندې پرګ وي ورځې شیخ وي او د شپې بیا بله بلا وي یا ښکاره داسې زه ډېره وایم ما ته خلک وایم دا مه وایه مسلمانانو ته کافر مه وایه کافر نور څه ته وایي چې د چا په مخ کې ته د چا ناموس ته د چا حیا ته سپک نه ګورې خو چې داسې یوازې کې په پېښ شي اسره په نه کوي د خدای پروا نه لري دې ته وایي کافر خدای نه ډار نه لري د خدای مینه نه لري دې ته وایي کافر نو قبر شو د قبر نه وروسته بیا د حساب کتاب میدان نه پوهېږم څومره وخت به په قبر کې سړی پروت وي بیا چې خدای را ژوندی کوي بیا د حساب و کتاب په منځ کې به څه کوي سړی څومره به شرمنده وي بیا چې لاړ شي مولایان داسې وایي چې پولیس رات دی او نه شي په تېرېدی هلته به څه حال وي
ها بیا چې خدای نخواسته دوزخ نو چې داسې کارونه وي خو دوزخ ته به ځي بیا به هلته څومره پروت وي بیا چې راوځي بیا وایي شرمندګي وي چې دلته به یې دا ځای سوځېدلی وي خلک به یې پېژني چې یو ځل بند مې تېر کړی دی شکنجه شوی یم دی تورنو تور ورباندې ثبوت شوی دی ټاګو نو دا بیا نور شرمندګۍ او که نه دلته وروره مرستې دي او منځونه دي او نفلونه دي او ذکرونه دي او چې چېرته د خیر کار لیدلی دی کړی دی چې چېرته څوک په بد وضعیت کې لیدلی دي لاس یې ورکړی دی چې چېرته څوک خفه لیدلی دی ورځلی غمرازي ورسره کړې ده منډه ورسره کړې ده شپې راغلی خراټې والي داسې خوب یې کړی ولې ستړی مو او ښه کار یې کړی دی وجدان یې ارام و خوراک هم بیا وکولی چې ستړی شوی دی ښه کارونه یې کړي دي په خپله دا خوراک حرامیږي ده چې وایي خوري او بیا هېڅ د خیر کار نه وي 2 رکعته نفل یا 10 رکعته د ماسپښین لمونځ وکړي او بیا پروت دی او بیا وروره خولي وباسه ځان نه چا دپاره منډې وکړه خوار شي ته خدای دې ته مازې رالېږلی چې وخوره وڅکه د جنت په تمه بیا خوبونه کوه ښه نو بیا ښه کارونه کړي دي او بیا دومره حرام مال ده نه دی جمع کړی چې دی په دې ډار کې چې کله دې ته مرګ راشي چې دی وایي چې اوهو خدای پاک به ما سره حساب وکړه بیا نو چې مړ شي قبر کې مو وایي چې مزې دي بیا د قبر نه وروسته بیا پولي صورت باندې بیا جنت ته لاړ شه بیا نو په جنت کې که یخني ده شوي ګرم ځای نه که ګرمي ده شوي یخ ځای نه او که نه معتدله هوا بیا وروره ښایسته میوې دي ښایسته خوراکونه دي تنکي تنکي داسې کبابونه که نه سیخ باندې پخ کړي وي داسې ترش خواږه ترخه ګېډه ده نه غټېږي معده ده نه خرابېږي یا داسې نور ښه ښایسته ښایسته نری نری ډوډۍ درته په تناره پخې راځي نور د خدای څه غواړي اوده شه کله ده چې په خوب ستړی شو راپاڅه همدغه شیان دي که نه نور څه غواړي نو چې ما وویله ژوند د مزو یو مجموعه ده د بریاو د کامیابیو یو مجموعه ده او په دې کې ډېر څه ګټلی شي د ژوند مقصد لاسته راوړی شي او که نه بې لارې شوې د ژوند مقصد ته د لاسه ورکړې یعنې خدای خو انسان جوړ کړی وي بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې دی هغه د لاسه ورکړه څه شی شوې د حیوان نه د ژوي نه هم بدتر شوې نو دا به ډېره د ناکامۍ خبره وي راځئ چې انسانان شو راځئ چې ځان پوه کړو راځئ چې د ژوند مقصد د لاسه ورنه کړو او د بریاوې د لاسه ورنه کړو خدای پاک راضي کړو او خدای پاک په داسې څه باندې راضي کېږي څنګه چې خدای ته خوښ وي هغه کارونه کوي زه تل دا خبره کوم خدای پاک چې څومره کارونه خوښ دي موږ ته یې راکړي په هغې اجرونه راکوي هغه نو د مولیانو نه زده کړي او زما په نظر ټول په پوهېږي زما په ټول په پوهېږي دا درواغ چې وایي دا منافقت چې کوي که نه دا یې پټوي که نه خو په پوهېږي چې دا کار ښه او دا بد و بد نه کړی ښه نه دی کړی بعد اوسئ السلام علیکم ورحمة